ولسوالی افتل امشب و همین نون اومدیم سر ولسوالی افتل دستگیری امارات است. توطئه ها هم برای انداختن که گویا ولسوالی را سقوط دادن یا قماندانی را. د بدخشان ولایت په یفتل ولسوالۍ باندې د څو کسیزه ډلې لخوا وسلوال برید ترسره کېدل. ولایت بدخشان ولسوالی افتل پایان به رهبری فرمانده قیوم ملنگ یک هدف شوم و خرابی در مرکز ولسوالی داشت که توسط نیروهای امارت اسلامی ما دستگیر شدیم. الحمدلله اوضاع امنیتی در ولسوالی افتل استقلال کاملا برقرار است. نیروهای امنیتی و استخباراتی در قطعات و جزوت‌ها و پوست‌های امنیتی الحمدلله مستقر هستند. درنو لیدونکو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو لکه څنګه تاسو پوهیږئ تېره ورځ د جمعې په ورځ سهار د بدخشان ولایت په یفتل ولسوالۍ باندې څو کسیزه ډلې نظامي برید ترسره کړ. دغه وسلوال برید د دوی په وینا باندې چې سهار وخته پیل شوی او څو مودې لپاره دوی ولسوالۍ او امنیتي ادارې په خپل کنټرول کې راوستې. خو ډېر ژر دا خبر رسنیز شو او د رسنیز کېدو څخه وړاندې امنیتي ځواکونو دغه وسلوال کسان نیولي دي. دا وسلواله ډله د ځان د سپاهیان میهن په نوم باندې نوموي او مشري هم د قیوم ملنګ په نامه باندې د شخص په غاړه ده. دوی وایي چې موږ د بدخشان د تصرف لپاره یا دغه ولسوالۍ د خپلې ولکې کې راوستلو لپاره دغه برید ترسره کړی او د څه وخت لپاره مو یا د ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راوستې وه. خو هغه څه چې وروسته څرګند شو او هغه ویډیوګانې چې تر موږ را رسېدلي دي هغه دا څرګندوي چې دوی فقط د یو څه مودې لپاره په دې ولسوالۍ باندې هوایي ډزې ترسره کړې وې او د بازار په یو کونج کې خپل بیرغ پورته کړی و او له هغې څخه وروسته سمدستي امنیتي ځواکونو نیولي دي او دوی اوس د امنیتي ځواکونو په بند کې دي. ورځو لومړنۍ هغه ویډیو چې د دغې ډلې مشر ته منسوبه ده او دوی وایي چې موږ غواړو لاړ شو او دغه ولسوالۍ په خپل تصرف کې راولو او دغلته برید ترسره کړو. دغه ویډیو په ګډه باندې ګورو، بیا ورځو نور هغه تصاویر چې هلته موجود دي هغه هم په ګډه ګورو. به نظر قماندان صاحب مبارزه شما چند سال طول بکشه؟ خب مهم نیست که مبارزه ما چقدر طول میکشه، مهم نیست که هدف خود تحقیق میکنیم. مهمتر از این که راه قهرمان ملی را انتخاب کنیم. بسیار خوب قماندان صاحب، یک جهان تشکر. تاسې د قیوم ملنګ خبرې واورېدلې. دی وایي چې موږ مقصد دا ده چې خپل هدف تعقیب کړو. مقصد مو دا نه ده چې ولسوالي تر کوم وخته پورې ونیسي. ځینې سیاسي شنونکو هم دا ویلي چې دغسې ډلې را پیدا کېدل او د خپل ځان د شهرت لپاره غواړي چې یو څه وخت لپاره په یو سیمو باندې برید ترسره کړي او بیرته له سیمې څخه وتښتي. خو له نیکه مرغه چې د امنیتي ځواکونو له لوري دغه کسان نیول شوي دي او ډېری د دوی هدف دا و چې دغلته یو څه بې نظمي رامنځته کړي. خو ډېر ژر نیول شوي دي د دې لپاره چې دوی مطرح شي او له نورو څخه پیسې ترلاسه کړي. نو هغه څه چې دوی امتیازات غوښتل چې ترلاسه کړي له هغې څخه د لاسته راوړلو څخه مخکې البته دوی نیول شوي دي. ورځو هغه ویډیوګانې هم ګورو چې دوی نیول شوي دي. ځینې کسان تقریبا د 11 تنو په تعداد کې کسان د امنیتي ځواکونو لور نیول شوي دي. قاری فصیح الدین فطرت هم سیمې ته ورغلی و او دلته د دغه نیول شوو کسانو تر څنګ ولاړو تاسې انځورونه وکتل او کله چې هم دوی ونیول شو ځینو کسانو اعتراف هم کړی او ویلي دي چې موږ غولېدلي وو او د ځینو کسانو لخوا موږ ته ځینې وعدې راکول شوې وې او موږ د دوی په وعدو باندې وغولېدلو. دغه ویډیوګانې هم په ګډه سره ګورو. نورالله هستم از ولسوالی افتل پایان ولایت بدخشان. فیلم نگی بشه فیلم نگی. انگیزه فرمانده قیوم ملنگ ما همین رقمی برآمدیم دمو چیز آمدیم سر ولسوالی دیگه. همین رقمی ولسوالی در مردماش گرفتن بسه کردن دیگه. هم رقمی اینه دیگه مثلا گیر آمدن زیادی مردماش دیگه. همون تعدادی که فهمیده گیر آمده است. ما بازی خریدیم، ما را بازی داده که والا هدف ما بود که مثلا تصفیه بدخشان سرک از ما
خطی هم مگه مثلا ما مانگ هستیم دیگه جنگ منگی نیست. مثال یک جا میریم میگیریم تسلیم خلاص دیگه که فلانی از اونا بایی نبوده است می رقم مردم رو فریب داد. ما فریب خوردیم ما فریب خوردیم دمی رو دیگر انشالله دای را هیچ نباشه دیگر جوانو دای را هیچ و فریب دادن است دیگه به درد ما و شما مردم چیزا نمیخوریم. یک مردم غریب هستیم با فریبای گوناگون با حساب فریب پیسه و مثلا یک تعداد چیزایی فهمیدیم ما و شما را میکشانند به جاهای مختلف هایی که مثلا عقوبتمون بسیار بعد چیزای تلخ دغه ځوان خبرې واورېدلې چې موږ فریب وخوړه د دغه قیوم ملنګ په نوم باندې شخص او دوی ویل چې موږ تصفیه عملیات لرو او موږ د ځینو وعدو پر اساس باندې وغولیدلو او راغلو دغه حمله هم ترسره کړله چې امنیتي ځواکونو ونیولو. یو څو کسان نور هم شته ده چې د هغوی اعترافات هم به رهبری فرمانده قیوم ملنگ یک هدف شوم و خرابی در مرکز ولسوالی داشت که توسط نیروهای امارت اسلامی ما دستگیر شدیم و هیچ هدف خود نرسیدیم. شما را فریب داد، پیسه وعده کرد، چی وعده کرد؟ فریب داد که در چند نقطه جنگ است و همزمان در چند نقطه چند ولسوالی ها سکوت میکنه دیگه ما را به همین هدف فریب داده که در این صفوف آورد. دغه ځوان خبرې هم تاسې واورېدلې چې موږ خپله هم دا اقرار کوي چې موږ یو شوم هدف درلود. غوښتل مو چې په دغه ولسوالۍ باندې برید ترسره کړو او دا ټوله پلان شوې هغه پروسه چې وه دا د قیوم ملنګ پر غاړه باندې وه او د دوی له نیکه مرغه چې ډېر غړي نیول شوي دي. ورزو د سیمې اوسېدونکو خبرې هم را اخلو. دوی هم په دې تړاو باندې خپلې څرګندونې درلودلې ځکه په رسنیو کې ضد او نقیض خبرې په نشر باندې رسیږي. ډېر افواهات دي، شایعات دي چې ځینې مغرضې رسنۍ کوښښ دا کوي چې د افغانستان هغه دلته چې کوم انځور حقیقي موجود دی هغه په بل ډول باندې نړۍ ته ښکاره کړي او ووایي چې اوس هم هلته ځینې کسان موجود دي چې د امنیت د افغانستان د امنیت لپاره خطر دی او هغوی غواړي چې د خپلو حقوقو لپاره وجنګېږي. خو اصل کې خبره دا شی نه ده. که چېرته غواړي چې یو شخص حقیقت وګوري او حقیقت ته لاسرسی ولري نو بیا د سیمې له خلکو سره خبرې اترې وکړو. موږ هم د سیمې د خلکو یو څو ویډیوګانې رااخیستي د دوی نظرونه هم په ګډه سره اورو چې دوی په دې اړه باندې څه وایي. آیا د دوی دغه برید چې په ولسوالۍ باندې ترسره کړی دا یو کامیاب برید و د څه لپاره ترسره شوی او څومره لاسته راوړنې درلودلې. ځکه که څوک غواړي چې یو ځای لاسته راوړي باید د هغه تر ډېر وخته ولکه د هغوی په لاس کې وي او باید وکولی شي چې د هغه سیمې کنټرول په خپل لاس کې واخلي. ورزو د دې خلکو خبرې هم اورو چې دوی څه وایي، څه لیدلي دي دوی په سیمه کې. ځکه دغه برید د سهار مهال ترسره شوی او ټول خلک د سیمې او د ښار په جریان کې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من عبدالمنیر قصاب است، ولسوالی افتر. ما تا اومدیم با همینجا قطعی یک گوسفند داشتیم و در یک انجینر دادیم همینجا هیچ قضیه خبر نشدیم. اومدیم همینجا یک بیرق قویزان و سگ دیگه هیچ ما گفتیم هیچ گپ گوی نه طاقترم و نه کدام گپی سخنی. یار همینجا گفتن بچیم کدام برادری آزادی سی با کم چیزی که داره ما ایران سالی ندیده بودیم نشنیده بودیم دیگه ما هیچ نفهمیدیم که گپ چی رقم است بدون طاقترم بدون هیچ گپ. خواستمان عزیز که خیام تو آرامی بود و سوداگی بود اینا بود هم یک گلگلمری شد نه در خونمون ما دیگه شیشته میتونیم منده در یک جایی همین نارامی است. اینا میخواستیم ما عزیز که همین کمات و اینا می آرامی باشه. بسیار ما شب و روز میگشتیم هیچ به یادمون هیچ گپ گوی نمیزد. اینا دیگه همین موقعیت ها رو همین شبایی دیدیم هیچ نه طاقترم و نه کدام گفتگو. تاسې د سیمې د ولسیدونکو خبرې واورېدلې چې هیڅ هم موجود نه و. یو ډزې هم ترسره نه شوې چې موږ وپوهېږو چې دلته بدامني ده یا هم حمله ترسره شوې ده. فقط یو ډلې چې خپل ځان سپاهیان مایهن ته منسوبوي دوی راغلل او ځینې ویډیوګانې په نشر باندې ورسېدلې. هلته یو بیرغ درولی او له هغې څخه وروسته دغه موضوع راپورته شوه په رسنیو کې. لکه تاسې معلومه ده چې په اروپا کې کومې رسنۍ چې نشرات لري د ایران انټرنیشنل په نوم باندې، زاویې په نوم باندې او ځینې نور رسنۍ دوی ته یوه سوژه په لاس باندې ورغله تر څو پورې دوی وکولی شي د خپلو هغه نشراتو بهیر د یو څو ورځو لپاره د همدې موضوع په هغه عنوان باندې راوڅرخوي. خو
اصل کې موضوع حقیقي موضوع دا ده چې دلته هیڅ هم نه دي ترسره شوي داسې یو څه نه لیدل کېږي داسې یو څرک نشته چې یو څوک وویلی شي چې دلته واقعیت حمله ترسره شوې ده او دغه ولسوالۍ د یو څه وخت لپاره د دغه ډلې ولکې ته غورځېدلې ده. ما سوایی هم آمدیم دمیجا در سنه بودیم که یک 3 نفری که دمیجا پیدا شد تقبق هم نبود یک دفعه دم قماندانی در آمدن باز هم تو بر آمدن کم جنگ کم حادثه و کم مشکلات دیگه نبود اما تو بر آمدن باز سینا را با داشت که دولت گرفتنشون دیگه کدوم گپی نبود کم جنگ جنجال کدوم مشکلاتی نبود در قومی. تاسې دغه ورور خبرې هم اورېدله چې یو څو کسان راغله 3 کسان دوی تعداد هم ذکر کړی چې 3 کسان راغله امنیه قماندانۍ ته ننوتلو بیرته راغله بیا د امنیتي ځواکونو لوري دوی ونیول شو. ورځو د دغه ولسوالۍ د امنیه قماندان خبرې هم په ګډه سره وړو چې دوی په دې اړه باندې څه نظر لري. الحمدلله اوضاع امنیتی در ولسوالی افتر استفلا کاملا برقرار است. نیروهای امنیتی و استخباراتی در قطعات و جزوات آنها و پوستهای امنیتی الحمدلله مستقر هستند و هیچ مشکلی امنیتی الحمدلله در ولسوالی افتر استفلا وجود ندارد و ما فعلا در مقر قماندانی هستیم و الحمدلله که اوضاع کاملا تحت کنترل و امنیت الحمدلله کاملا پابرجاست. تاسې د امنیه قماندان خبرې واورېدلې دوی هم دا ویل چې امنیت په بشپړ ډول باندې په دغه ولسوالۍ کې تامین دی او هېڅ ستونزه هم موجوده نه ده چې یو څوک دې دا ویره ولري چې دلته البته کومه پیښه رامنځته شوې ده. په بشپړ ډول باندې امن دی هېڅ خبره هېڅ ستونزه هم نشته دی ځکه ډېری مغرض رسنۍ کوښښ دا کوي چې شایعات په نشر باندې ورسي او د هېواد په داخل کې او په خارج کې چې کوم د افغانستان اوسېدونکي دي او د هېواد بچیان دي هغوی په دغه شکل باندې د دوی ذهنونه یو څه مغشوش کړي. قاری فصیح الدین د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزارت لوی درستیز هم سیمې ته ورغلی دی او دغلته یې د خلکو په منځ کې حضور پیدا کړی دی او د هر څه څخه یې ډاډ هېوادوالو ته ورکړی دی. ویلي دی چې دغه یو څو مغرضه کسان را پیدا شوي او د خپلو ګټو لپاره یې غوښتل چې دغلته یو څو ډزې وکړي او څه وخت لپاره رسنۍ او خواله رسنۍ ګرمې وساتي تر څو پورې دوی وکولی شي چې په یو شکل باندې په خلکو باندې ځان ور وپېژني. دوی خبرې هم اورو بیا ورځو هغه ویډیو هم زموږ لاسته رسېدلی چې دغه کسان یې نیولي دي او بیرته یې کابل ته یې البته انتقال کړي دي. همین فعلا ما در قماندانی امنیه ولسوالی افتل پایین هستیم. صباحی بعد از نماز برای ما یک راپور رسید که گویا اینجا کسایی از مفسدین یک پلان شوم دارن بالای ولسوالی قماندانی و ایت توطئه ها هم برای انداختن که گویا ولسوالی را سقوط دادن یا قماندانی را. به همین اساس برای نیروهای امنیتی که در اینجا بودن و نیروهایی که در ولایت بودن و همچنین ما خودمون از کابل حرکت کردیم برشان اصرارات داده شد که عاجل حرکت بکنن. به فضل خدای بزرگ و به نصرتش در مدت بسیار کم او پلانی که اینا داشتن او پلان هم خنثی شد و کدام هدفی که داشتن به او هدفشون هم نرسیدن. کسایی که اغتشاشگر بودن میخواستن که اینجا امنیت اخلال بکنن اکثریتش گرفتار شد. تاسې د قاری صاحب فصیح الدین فطرت خبرې واورېدلې. نوموړی وایي چې کله چې موږ ته اطلاع راورسېدله سبا وخته دغه عمل ترسره شوی د ځینو کسانو لخوا او موږ ته چې کله اطلاع راورسېدله موږ هم له کابل څخه حرکت وکړو او د بدخشان په لور باندې راوخوځېدو او دلته هم امنیتي ځواکونو ته خبرداری ورکول شو تر څو پورې ډېر ژر اقدام ترسره کړي او له نیکه مرغه چې په ډېر کم وخت کې دغه کسان نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. تر ډېره پورې که وګورو دغه ډول بریدونه ترسره کېدل یو نمایشي رنګ لري او ډېری ورته پیښې هم ترسره شوي دي. کله چې هم ځینې وخت یوه وړه کوچنۍ موضوع راپورته کېږي د ځینې رسنیو لخوا ډېره لویه ښودل کېږي خو له نیکه مرغه چې د هېواد په داخل کې داسې څه موضوعات موجود نه دي. څه موده وړاندې هم په بدخشان کې یو کوچنۍ موضوع راپورته شوې وه چې د رسنیو لخوا ډېره ستره وښودل شوه
او بالاخره څرګنده شوه چې اصل کې هیڅ موجود هم نه دي. او یو ځل بیا دغه ده چې اوس په یفتل پایین ولسوالۍ کې دغه ډول برید ترسره کیږي. نورې ډلې ټپلې هم د خپلو حضور په اړه باندې له رسنیو سره خبرې اترې کوي، خپلې ویډیوګانې په نشر باندې رسوي. خو دغه ډله چې اوس عملاً یو څو کسان چې تقریبا د 15 کسانو په شاوخوا کې تعداد دوی هم وغوښتل چې داسې یو کار ترسره کړي چې له دوی له دغه ډلو ټپلو څخه یو څه زیات مطرح شي. نو دغه ډول کار یې ترسره کړه، په ولسوالۍ باندې برید وکړو او ډېر ژر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دې تعداد تقریبا د 15 په شاوخوا کې ده چې ډېری نیول شوي دي، یو څو کسان یې د تعقیب لاندې دي چې امنیتي ځواکونه هغوی تعقیب کړي دي. یوه نوې ډله چې ځان یې د رسنیز کولو ته او یا ځان د مشهورېدلو لپاره دغه کار ترسره کړی دی، خو چې له نیکه مرغه ټول په عین وخت کې نیول شوي دي. درنو لیدونکو، تر اوسه پورې د یفتل پایین له ولسوالۍ څخه وروستي معلومات او اطلاعات تر همدې ځای وو. تر بیا چې زمین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، الله مو مل شه.